کله بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د پاره دعا وغوښتله نو پدې کې به د تقوا او پرهیزګاری سوال هم کولو. مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے الله زرتانه د هدایت د تقوا د پاک دامنۍ او د غنا سوال کوم. همدارنګي نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې د سفر په وخت کوم دعا کوله نو په هغه کې به د تقوا سوال هم کول. د تقوا د اهمیت اندازه د دین هم لګي چې الله جل جلاله دیتا بهترین لباس ویلې ده. ځکه الله فرمایي جل جلاله ولباس التقوى ذلك خير. د تقوا او پرهیزګاری لباس د ظاهری لباس نه ډیر بهتر دی. لکه څنګه چې دا ظاهری کپڑے ضروری دي چې په دې سره انسان خپل عورت پټي او خایس هم دی، خود دین زیات ضرورت د تقوا والا لباس دی چې هغه نیک عمل کول او پزړه کې د الله جل جلاله نه ير لرل چې په دې سره هم د انسان په عیبونو کمزوریو باندې پرده راځي او د دایمي تکلیفونو ورته نجات ملاويږي. او که چرته یو سړی بد عمل وي او پزړه کې د الله جل جلاله نه ير نوي نو که د هر څومره خایسته کپڑے اغوستي وي خو اخري انجام ذلیل کېدل او رسوا کېدل دي. علامہ قرطبی رحمت الله علیه د مذکور آیات په تشریح کې لیکلي دي چې بینا ان التقوا خیر لباس. الله تعالی په دې آیات کې دا خبره بیان کړې ده چې تقوا بهترین لباس دی. ځکه یو شاعر وای اذا المرء لم يلبس ثياب من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. چې کله سړی د تقوا لباس نیوي اغوسته نو دا بربند ګرځي اگر چې د عام کپڑے اغوستي وي. او بیا وای وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. د سړی د پاره بهترین لباس د خپل رب تابعداري کول دي او په هغه چا کې هیڅ خیر نشته چې هغه د الله تعالی نافرمانه وي. نو تقوا داسې بهترین عمل دی چې ردی په وجه انسان د جنت مستحق ګرځي. ځکه خو الله جل جلاله فرمای تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا هغه جنت ته چې ردی وارثان به مونږ په خپل بندګانو کې ها خلق جوړو کوم چې متقیان او پرهیزګان. او قرآن کریم کې ځای په ځای د متقین او د فارا جنت او د جنت د نعمتونو وعده شوی ده. ذکر الله فرمای ان للمتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. بشک متقیان پرهیزګاران په باغونو او چینو کې وي دیو تبا ویلې شي تاسو دیتا په سلامتی او امن سره داخل شئ. نو دا د الله جل جلاله د متقیانو سره وعده ده چې څوک د رب کریم نه اوریږي نو دغه کسان به جنت ته رب ذوالجلال په ورځ د قیامت کې داخلي. فضیل بن عیاض رحمت الله علیه او کست نصیحت کولون ورتوی فرمایل من خاف الله تعالی دله الخوف على كل خير. څوک چې د الله تعالی نویریږي نو دایره بدتا د هر خیر رهنمایي وکړي. شبلی رحمت الله علیه فرمای ما خفت الله یوما الا رايت له باب من الحکمه والعبره ما رايته قط. وکوم ورځ چې زه د الله تعالی نه ویریدلم نو په هغه ورځ په ما باندې داسې د حکمت او عبرت دروازې را کولاو شوي وي چې هغه مخکې ما نه وی لیدلې. نو په کوم زړه کې چې د الله تعالی نه یره راشي نو دا یره د زړه نه دنیوي شهوتونه او د دنیا مینه ختمه کی. او په کوم زړه کې چې د الله تعالی نه یره وي نو دا غټ دلیل د دې دی چې په دې زړه کې د الله تعالی عظمت او محبت شته. بیا په داسې زړه باندې انوارات او سکینه نازلېږي. د داسې کس په مخ کې حلاوت او هیبت وي. بیا خلق د داسې کس سره محبت کوي. د سره پکې ناستلو سترګې خېږي مطمئن کیږي. والله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته تقوا را په نصیب کړي. فقيه ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه مبارک د تقوا سلامی ذکر کړی دی.
خداغه نمخ کې دا خبر یاد ساتي چې ابو سليمان دورانی رحمت الله علیه فرمای ما فارق الخوف قلبا الا خربا د کوم زړه نه چې د الله تعالی ویره ختم شي نو هغه خرابي مالک بن دینار رحمت الله علیه هم فرمای ان القلب اذا لم يحزن خربا كما ان البيت اذا لم يسكن خربا کوم زړه چې د آخرت په غم باندې غمجن نوي نو غدا سه خرابيږي لکه په کوم کور کې چې خلق نه وسیږي هغه خرابيږي ذنون رحمت الله علیه فرمای چې الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فاذا زال عنهم الخوف ضل الطريق خلق تر هغه وخت پورې په صراط مستقیم باندې وي تر سو پورې چې دیونه د الله تعالی ویره نوي ختمه شوی خو چې کله ورنه ویره ختمه شي نو بیا بیلاری کیږي نو فقيه ابو الله سمرقندي رحمت الله علیه فرمای چې د الله تعالی نویره په شیانو کې معلومي اول په جبه کې چې خپل جبه با د دروغ او غیبت او فزول خبرو نه سات او خپل جبه با د الله تعالی په ذکر د قران کریم په تلاوت او د علم په مذاکره باندې مشغول ساتي دویم د خپل خېټه مبارک کې بويريږي خېټه د باسر پاکیزه او حلال شیان داخلوي او حلال به هم د ضرورت په مقدار باندې خوري دریم دا چې د خپل سترګو مبارک به ویریږي حرام ته نه ګوري او دنیا ته به هم د مینی او لالچ په نظر باندې نه ګوري بلکې د عبرت په نظر به ورته ګوري څلورم دا چې د خپل لاس مبارک به ویریږي په لاس به حرام او طرف ته نه وګدوي بلکې صرف هغه شی ته بلاس وګدوي چې پاغي کې د الله تعالی اطاعت او بندګي وي پنځم دا د خپل قدمونو مبارک به ویریږي د الله تعالی په نافرمانی کې بنزي شپږم دا د خپل زړه په باره کې بويريږي زړه نه به دښمنی بغض او حسد وباسي چې دا به د نور ورونو مسلمانانو سره نه ساتي بلکې زړه کې به د نور مسلمانانو د پاره خیرخواهی او شفقت داخله وم دادا د خپل اطاعت او عبادت په باره کې بويريږي عبادت به خالص د الله جل جلاله د رضا د فارکه دریا او منافقت نه بويريږي خلق ته بزا نه ظاهره چې دوه رکعات نه پل لیکلو بیا اسمان راکته کې چې ما دوه رکعات نه پل کړی کله چې یو کس د دیو کارونه وکړي د ځان کې عملی کی نو دا به د هغه متقیان او خلق نشمارل شي چې هغه بارک الله فرمایي والآخرة عند ربک للمتقین او اخرت خو ستاسو د رب پنځ د متقیانو د پاره ده په بل آیات کې رب جلال فرمایي ان للمتقین مفازا بشک د متقیانو د پاره کامیابی نجات او سعادت ده بل ځکه باری تعالی فرمایي ان للمتقین فی مقام امین بشک متقیان به د امن په ځای کې وي والله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته دا توفیق را فنصیب کی چې د رب کریم نه اوریږو او د الله جل جلاله حقيقي او په اخلاص سره عبادت او اطاعت وکړو رب کریم زمونږ ناراضي وي زمونږ او تاسو په دنیا هم خیسته شي او زمونږ او تاسو په آخرت هم خیسته شي